کم نوی کسان چې محفل ته راغلي دي پړومبي ځل د هغې دپاره یو ځل بیا دا وینا کومه چې د درود پاک د ورد دا پروګرام دا محفل او دا بابرکته مجلس د نن نه 4 کاله او 9 میاشتې وړاندې په دې خانقاه او خانواده شریفه کې شروع شو چې تر اوسه پورې الحمدلله زمونږ په دې صوبه کې په ملک کې او په بهر ملکونو کې په کثرت سره خلکو په حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک باندې درود پاک وي. په دې 13 میاشتو کې چې کوم درود پاک ویل شوی په غبل پروګرام کې نو د هغې تعداد 60 ربع وزلو او په مجموعي توګه چې په دې 4 کالو کې د درود پاک د وینا د ویلو کم تعداد دی نو هغه تقریبا 60 ربع زله دی او دې ځله د دې 13 میاشتو نه هم زیات الحمدلله ویلې شوی دی. او د خوشحالۍ غټه خبره دا ده چې څنګه چې اشفاق احمد مولانا صاحب د امریکې د یو مرګري قصه وکړه نو الحمدلله په نیټ باندې 88 کسان تر اوسه پورې هغې سبقونه واغسته او هغه کسان چې هغې به د شپې په فلمونو نور څیزونو کتو باندې وده کېده نن هغې الحمدلله د سیب مبارک تقریر ټول په یو ځای کې راجمع شي. جرمني کې زموږ ملګري دي په کور کې 9 کسان دي او 9 په 9 هغې بیعت دي او هغې معمول دا دی چې هغې د شپې وده کېږي نو د قاري سیب مبارک تقریر اول واوري او بیا هغوی ټول سلسل کرته د هغې د خولې مطابق درود پاک ووایي او بیا ټول خپلو کمرو ته لاړ شي او اوده شي. نو دا سلسله الحمدلله په بهر ملکونو کې هم شروع ده. تاسو هم ټول درود پاک ووایئ. اللهم صل وسلم علی النبی الامین. اللهم صل وسلم علی النبی الامین. یو ماشوم نعت خان چې 13 ځل هم د دلته د نعت خانې نه پاتې شوی هغه ته زه خاص کوم عبدالله ته چې راشي او یو نعت شریف ووایي. عبدالله